د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د پاکستاني ریاست تازه ظالمانه او وحشیانه اقدام. دا چې کراچۍ کې د پی ټی ایم غړو سره څه وکړل د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د سند پولیسو کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غونډه برید کړی. د غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړي چې له امله یې یو شمېر ټپیان شوي او لسګونه نور یې نیول شوي دي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پښتانه لومړی د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې په نوم وژل شوي او اوس په هر ځای کې د تعصب او توکمیز تبعیض سره مخ دي. ورته مهال کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین ویلي تېره ورځ په سهراب ګوټ کې د ارمان لوڼي او نقیب مسیتلین په مناسبت غونډې ته بیا نیول شوې وه، خو پولیسو د سهار راهیسې د عامو خلکو او پی ټی ایم غړو په نیولو لاس پورې کړی دی. هدایت پښتین زیاته کړې د غونډې پر ګډونوالو د پولیسو په ډزو کې 2 کسان ټپیان شوي او همداراز 40 تر 50 کسان نیول شوي دي. خو د کراچۍ د سهراب ګوټ پولیسو مشر ریاض احمد بوټو وایي دغه کسان پرون راټول شوي وو، پولیسو سره یې تاوتریخوالی کړی چې نښته رامنځته شوې خو پر دوی ډزې نه دي شوي. بوټو د 33 کسانو نیولو خبره کړې او ویلي دي پر یادو کسانو پولیسو سره د تاوتریخوالي مقدمه ثبت شوې ده. له دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غونډو بریدونه کړي، د رهبرۍ غړي یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې له دې ډلې د غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر نږدې 2 میاشتې کېږي پولیسو سره بندي دی. درنو لیدونکو تاسې یې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.